الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخ اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر یم د قرآني ملغلرې لیدونکو چې زموږ د نن ورځ موضوع ده د روژې مبارکې 10 آخري ورځې او شپې. کم آیات مبارک یا آیاتونه مبارکان چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړله د سورة القدر آیاتونه مبارکانو. په دې سورت مبارک کې الله رب العزت د یو معظمې او د یو سترې محترمې ورځې بیان فرمایي. الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. موږ نازل کړی دی دا قرآن عظیم شان په هغه شپه کې چې هغه د قدر شپه ده. بیا تعظیمن پوښتنه کې چې وما ادراک ما لیلة القدر، چا علم درکړي چې لیلة القدر څه شي ده؟ لیلة القدر الله رب العزت خپله بیا ښودنه ورته کوي، بیان کوي چې لیلة القدر چې د خیر من 1000 شهرین، دا خیر د تر 1000 میاشتو. یعنی سړی چې په نورو میاشتو کې د 1000 میاشتو په اندازه طاعت، عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار وکړي، هغه دومره ثواب نه لري لکه څه رقم چې مؤمن مسلمان په دغه شپه کې ذکر، اذکار، تلاوت، وظیفې، لمنځونه وکړي. دا یو عادي شپه نه ده. تنزل الملائکة والروح. په دې شپه باندې د الله رب العزت د طرفه څخه ملائکې نازلیږي او جبریل امین علیه السلام مبارک نازلیږي چې یو ستره او غټه ملائکه ده. د دې سترې او غټې ملائکې وظیفه وحی و انبیاو ته راوړل، یا د ضرورت په اساس باندې که الله رب العزت حکم وکړي پر بدو خلکو باندې چغه کول یا بد خلک تباه و بربادول، دا د دې وظیفه ده. نو دا ډېره غټه او ستره ملائکه د حدیث شریف کې راځي چې 600 وزرونه لري. دا هم نازلیږي، د هر مؤمن مسلمان په کور باندې دا ورننوځي، پر هغوی باندې سلامتیا وایي. فیها باذن ربهم من کل امر سلام، د هر طرفه باندې سلامتیا وي. نو دا ملائکه چې په هر کور ننوځي، تاسو به وایئ چې ګټه و پیدا د دې څه شي ده؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا ملائکه په هر کور ننوځي، د مؤمن مسلمان څخه خپل د وزر څوکه وهي، په خپل وزر یې مسه کوي. تاسو به نه وایاست چې ګټه د دې وزر د وهلو څه شي ده؟ ګټه یې ده چې الله رب العزت ورته جنت ورکوي. نو قدرمنو، موږ او تاسو باید د دې شپې اهتمام او غمخوردګي وکړو چې الله رب العزت دا ته شپې ستر اجرونه او ثوابونه موږ او تاسو ته راکړي. خواري باید وکاږو او د دې شپې راتګ چې دی هغه په تاکو تاکو شپو کې را نقل سوی دی د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مبارک. دا یقین دی چې دا د 28م په شپه کې دی. نو په دې خاطر باندې موږ مؤمنان مسلمانان باید د دې شپې نهایت اهتمام وکړو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پلار ته وایي که چیرې چا د دې توان نه لري چې هغه طاعت او عبادت وکړي، مریض و ناجوړ و، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې پر کورپچه باندې خو به کښېنستلی سوی و، وایي بالښت خو به څنګ وهلی سوی و، وایي هلته دې کښېني، حمد و ثنا او ذکر و اذکار دې کوي، الله رب العزت به دا ستر اجرونه ورته ورکړي. نو په دې خاطر باندې امام قرطبي رحمه الله فرمایي وای د دې یو بل فضیلت دا دی چې هغه د شعبان د 15مې شپې په مابین کې چې الله رب العزت د خلکو ارزاق، خوشحالي، خفګانونه، نیکي، حجونه، نصیبي، کوزدي ودونه ذکر کړي وي،
خو په دغه شپه باندې اجرا کول کیږي. داسې روایت کې هم امام قرطبي صاحب راوړي. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو باید د دې غمخوردګي وکړو چې الله رب العزت مو د دنیا او د آخرت ټول حاجتونه رافره کړي. نورم پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت وسپارئ، شاد او کامیابه او بریالي اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.